السلام علیکم ټول پښتنو او افغانانو ورونو ته زما او زمانه مرګرو د طرف نه جعفر لالا ولید بای او حزوز بای او زه بخپله سلامونه کوم او بیا خوشحالي خبره ده چې کومه دلته په یوه شرکه کې 250 کسانو چې په هغې کې 350 پښتانه و داسې ده که نه ولید بای 140 پښتانه و ډېر خلک وایي موږ کارونه کوو د قوم دپاره منډې وو خدمت کوو دا کوو د شپږو وو تنو خدمت پرکه په زندګۍ کې ټول شوی ماشاءالله د خوشحالۍ دا خبره ده وروره چې د هغو خبره موږ سفارتخانې ته ورسوله او انشاءالله سفارتخانه چې ده نو د هغو دپاره به هر قدم مني په دې کې صرف د یوې خبرې مسله ده د هغو د ټیکټونو انشاءالله چې په داسې طریقه باندې ځي هغو چې بیا راتلی شي ټیکټونه به هغو پخپله والي او که پخپله وس نه نو انشاءالله د هغې به اوس موږ کومک کوو منډه به وله وهو او دا بالکل دا باقي دا مسیجونه دي وروره د سپارې ماشاءالله چې وشو هغه کسانو ته هم زه مبارکي وایم मेरी बात सुन ले, ये काम इतने जल्दी नहीं होते. ये सऊदी अरब है, पाकिस्तान नहीं है. ये काम ये नहीं है कि अभी उनका हो जाएगा वो चले जाएंगे. ये टाइम लगेगा. क्या पता क्या होता है कि कितना टाइम लगता है. यहाँ सऊदी अरब का कानून आपको पता है, किसी चीज की इजाजत नहीं देता. होगा तो तरीके से होगा, 1 by 1 होगा. ऐसे नहीं है कि आज हुआ कल हो जाएगा. जल्दी नहीं होगा, इस पे टाइम लगेगा. उनका क्या मसला है, कैसे आया, कैसे उन्हें भेजना है, और उन्हें उधर का कोई नंबर दें, लोकेशन दें. एम्बेसी से ये मैसेज आया है. دا د امبیسی میسج به تراغلی دی ښه एम्बेसी के साथ صحیح نه उनका कोई नंबर दें, लोकेशन दें, सारी चीजें दें. एक बंदे का कोई पढ़ा लिखा जो वो समझदा. صحیح ده خدا میسج چیک صحیح ده او مکمل هغه یو شته خبره تللی ده صحیح ده رسېدلې ده خبره ښه ماشاءالله ماشاءالله صحیح ده الله دې خیر کړي بیا نه چې د ټیکټونو به خلک خپل والي کړي چا څه نو چنده بولو ان شاء الله سبا د دې پلار هم کوي صحیح ده ټینشن مکو ما سره مکمل کړه ماشاءالله ټولو ته مبارک یو هغه 350 کسانو ته مبارکي وایو ان شاء الله چې خپل کور ته په داسې طریقه ځي چې بیا به راتلی په حیا عزت 350 کسان هغو د یو جیل په شانتې زندګي تېروي په تنبوالو کې دي که نه ولید بھائی موږ چې بېګا حالات وکتو دا د سر نه دانګلې فیصله وه خو حالات داسې وو هغوی چې غرمه راوخي چې موږ پکې سوځو هلته پکې یو تن داسې مو وایي چې زموږ زوی وپات شوی زه ورته وایم چې زه ځم هغه وایي چې خلي ولي نو کسان پکې ډېر په بور حالات کې وو ده ته پکې یو کس ویلي پټ چې زموږ سره د خوراک روپۍ هم نشتي څه کسان داسې دي چې وس لري څه داسې دي چې د هغو سره د خوراک روپۍ هم نشتي نو ماشاءالله ستاسو د مبارک شي سپارې ته خبره ورسېده او انشاءالله یا به همدلتې مسله د خپل کپیل څخه حل شي په قانوني طریقه او یا به زه خپلو بچو له د الله په امان د ټولو مسلمانانو یو جهان مننه ماشاءالله 350 پښتانه بشمول 30-50 پنجابیان الله پامان آمین ولید بھائی ټینک یو زما خصوصي ټولو مرګرو ته دوا اپر دی بیګا چې موږ تلو او کومه خرچه و دوبو ولید بھائی کړوا چې الله پاک د دې مور او پلار له اجر ورکړي ټولو ته دوا وکړي الله پامان ولید بھائی ټینک یو